मुश्किल हो गया नशता ठीक शो उस राजू दे लपاره زه تاسو ته یو څو شارټکټ کی جوړوم لکه مثلا بعض اوقات اکثر دا سچويشن راشي اوس مثلا زه دا بند کما بعض اوقات زمونږ دا شټ ډاون بٹن کار نه کوي شټ ډاون بٹن کار نه کوي یا مثلا ریسټارټ بٹن کار نه کوي نو مونږ بیا سکو د دې لپاره مو یو شارټکټ جوړولې شو یو شارټکټ کی لکه مطلب دا مونږ یو خپل بٹن جوړو سکو مونږ یو خپل بٹن جوړو چې زه په بٹن باندې کلیک کما نو ډایرکټ زمونږ سکیږي دا کمپیوټر با بنديږي یاد به کنه ان شاء الله ټیک شو لکه مونږ یو خپل شارټکټ کی جوړو یو خپل بٹن جوړو د څه د لپاره د ریسټارټ د لپاره د لاګ اف د لپاره د شټ ډاون د لپاره وغیرہ وغیرہ څنګه به جوړو کوو ها ټیک شو لیکلی وی دی هغه مکو ګور دلته ګورئ تاسو دا زمونږ اوپن ریسنټلی پروګرام دا ګورا کنټرول اسکیپ وینډو 7 سٹارټ مینیو شارټکټ کی او مې ول دلته ټیک شو دا دا پنځه شارټکټ کی دي بیا شټ ډاون شارټکټ دای طریقه دا ریسټارټ د پاره او همدا شان دا بل د لاګ اف د پاره وګینې شته خیر وګلی کو ټیک شو لاګ اف د پاره دا سی راځي ګوره لاګ اف شټ ډاون minus s minus t 0 ٹھیک شو ها دلته سوري لکه دا مونږه s نه لاګ اف یوز کو کنه دلته مونږه سی یوز کو l به یوز کوی تاسو ٹھیک شو سو ها ګورو ته ها څنګه بدلو کوم ځکه تاسو بٹن جوړول غواړئ هغه تاسو خاره سمپل بر رائټ کلیک کو لاړ وشو چرتا نیو تا دینه پس بلاړ شو چرتا شارټکټ رائټ کلیک نیو shortcut then press OK clear type the location of the item دلته براشو وبلیکو زه دیم چې زه د شارټکټ د لپاره د شټ ډاون د لپاره یو شارټکټ بٹن جوړوم نو وبلیکو شټ ډاون سپیس ماینس شټ ډاون د څه شروع کیږي اس نه کنه ٹھیک شو یا مثلا شټ ډاون اس ماینس टी माइनस 0 ओ में और 0 बोल के ठीक शो शट डाउन का इस मतलब देसो शट और द टी मतलब देसो टाइम से देशी लगते तमा 0 वर्क से त 1 या 2 या 3 ام वर्क ولې شما خو سبب دا 0 څه کور کوما زور ته ما چې زما کمپیوټر شٹ ډاون کا لکه مثلا په 0 سکند کې ټایم 0 لکه مثلا بیا بل ټیم ډیر اخلي دا نه پس په شٹ ډاون کیږي زور دیم چې نه بس په 0 سکند کې مطلب کم ټیم کې زما کمپیوټر سکا شٹ ډاون کا یاد وای کنه टी د سره پر استعمال کې د ټایم د پاره د دې نه پس برا شو تاسو چې کلیک نیکسٹ ټو کنټینیو دې نه پس بسو کو نیکسٹ دلته ول نوم ورکا سول ورکه ټایپ ا نیم فار د شارټکټ کی مثلا زه ته چې دا زموږ څه دا د شٹ ډاون بٹن دا ٹھیک شو شٹ ډاون بٹن بچ سو ته لیکي هغه تاسو په حاله دې نه پس فینیش دا وګوره زموږ دا بٹن جوړ شو ښکاری تاسو ته اټو ارینج کوي چې ٹھیک شو ورته زموږه دا بٹن جوړ شو ښکاری تاسو ته اوس د بٹن ته آیکن بدلو ودا کار کوي اوس کدي په ډبل کلیک کوم ډایرکټ زموږ کمپیوټر باندې लास्ट के पे बस एंड के कार को ठीक शो गोरा सर आजम ददी आइकन चेंज कोम राइट क्लिक प्रॉपर्टीज दलता बराशु जोदेम चिदा आइकन मैंने देखा लाड़ बशु चरता चेंज आइकन था देना पास ओके नदा मुसा लिस्ट ऑफ आइकन राशि सब राशि लिस्ट ऑफ आइकन कम आइकन तासु पकार भी या तासु कचरियो गोरे नदा बटन अक्सर द शट डाउन द पार इस्तेमाल के एक्सपी विंडो के तासु कथरी भी देना पास ओके तासु आगा शट डाउन बसिशी आइकन बे चेंज याद भाई करना इंशाल्लाह खबर राजू द रिस्टार्ट द पारा जोड़ो गोरा राइट क्लिक न्यू शट डाउन दलता उली को सो शट डाउन वली के करना दी दे के माइनस उस बसरी को आर रिस्टार्ट माइनस टी स्पेस 0 देना पास नेक्स्ट आसान दे करना यो याद कई नोर बता मुश्किल है तो तेम जिसो दा जमुंगा दो रिस्टार्ट बटन फिनिश गोरा राइट क्लिक प्रॉपर्टीज चेंज आइकन ओके द लॉग ऑफ द पारा चिकम हम के खोखी दी जाओ गर्दान वास्ते ओके
ओके दो बटन شوي بل جوړو رائټ کلیک نیو شٹ ډاون د بولی کې سو شٹ ډاون سپیس ماینس سب ول یوز کو ریسٹارٹ وغیرہ دا به لاگا ماینس टी स्पेस 0 एल به یوز کې ټیک شو नेक्स्ट दासो लॉग आउट دینا پس بٹن مٹن کنو وہ طریقے سے فرق نہیں کیږي فینیش رائٹ کلیک پراپرټیز ګوره دا آیکن ضروری ده چې نه خامخا آیکن غنی چې موږ ولور کو بیا به کار کوي بیا نه بګی نه خلاص صرف لکه دا نه لپاره کم چې ورکو استاس کم کوي ٹھیک شو جدا وایي دا ٹھیک شو نو دا مونږ یې یو درې بٹن سکړې د شټ ډاون لپاره ان شاء الله کلیر وي مشکل بنه وي ها विंडोज एल د لارم کې سو विंडोज بٹن एल هغه د لاګ اپ وینډو ال د لاګ اپ شارټ کټ کی دا وینډو ال د لاګ اپ سره شارټ کټ کی دا لکه د شټ ډاون شارټ کټ کی دا الټ F4 سره ډایرکټ سکی زموږ کمپیوټر باندې الټ F4 ٹھیک شه دا څنګه کې څنګه راځي او اډیو کې کیبورډ کې او بٹن پریس کا شٹ ډاون کیږي کنه الټ F4 پریس کنه نه خپلای جوړ یاره بخنه واړم کې وی هو ما ته پته نشته خدا سي لکه مثلا دا سی وی کنه چې دا په وینډو هغه زینه دغه جوړ شوی دی دا شرکت کی هغه جوړی کوي کنه اوس لکه مونږه ورډ پروګرام دینو پاغي کې مونږ ځان د لپاره جوړولې شو ایکسل کې جوړولې شو ٹھیک شو هغه یو سافټویر دی وینډو کې دا څه مونږ نو شو کوله اجي ان شاء الله کلیر وي صحیح شو مشکل مو کې نشته کنه ٹھیک شو ها اوس د دې مونږه پراپرټیز وایو سی وایو پراپرټیز وایو د دې امون سره اساس خواص دي ٹھیک شو پہله د دې وایو राजू सिंपल राइट क्लिक प्रॉपर्टी खदा बया زرته لک ټایم در کوم بیا ولګي ګوره دا څه وي ته شټ ډاون -s -t -0 clear ګوره دا مې کوي چې what is hibernate is used to speed up the startup position of windows and logging window. It does not give any error during startup of windows bypassing window. It does not close any open program in window. تاسو ته مو ویلې کنه ٹھیک شو چې دا به موږ ته ایرر هم نه راکړي او نه به زموږ پروګرام سکی بندي او په اسانتیا سره په زر به زموږ کمپیوټر سکیږي خلاصيږي ان شاء الله کلیر وي دا یاد به خرازو د دې شٹ ډاون شو یا دین علاوه د دې څه خواص دي پراپرټیز دي هغه وایو په لټیک شو ځکه چې مخکې په کار کو نو د دې څه پراپرټیز دي هغه وایو سمپل براشو رائټ بکلیک کو پراپرټیز او دلته مونږه د ټاسک بار پراپرټیز ویلو د پسې سری مو سره سٹارټ مینیو د سٹارټ مینیو سری پراپرټیز دي کلیر ان شاء الله ها پہله درته د دینه مخکې دا وایو پاور بٹن ایکشن دلته تاسو ګورئ دلته مو سره کوم بٹن راغلی دا شٹ ډاون لکه تاسو ګورئ او کس وی چې مثلا ز بار دا کمپیوټر لاګ اف کوما نو زه دیم چې دلته ما سره د لاګ اف بٹن راشي لکه دلته کې ما سره لکه تاسو شٹ ډاون دا کنه زه دیم چې نه دلته مو سره عمومی حالت کی یا ڈیفالٹ چې کوم دی عادي حالت کې ما سره کوم بٹن وی لاګ اف مینو رائټ کلیک پراپرټیز او دینه پس براشو سٹارټ مینیو یا تاسو دې نه راتلی شي رائټ کلیک پراپرټیز دې نه امر راتلی شي آسان دی کنه زه دیم چې پاور بٹن ایکشن کې ما سره څه پکار دی زه دیم چې لاګ اف بٹن پکار دی دینه پس اوکے دا ګوري تاسو بدل تاسو راغلی لاګ اف پر راغلی اوس کې چیرته تاسو دا کوئ نو ډایرکټ با لاګ اف راغلی بیا راځو رائټ کلیک پراپرټیز آسان دی کنه مشکل خو نه دی کنه ګورا کوم بٹن پکار دا ریسٹارټ اپلای اوس بدل تاسو سره راغلی ریسٹارټ پر راغلی چې کوم بٹن تاسو ضرورت وي هغه بٹن هایبرنیټ پکار دا اپلای جی په دې لاګ باندې لاګ اف باندې نه دا دا ام زمونږ لکه تقریبا 1 2 3 ٹھیک شو دا یوزر ته وړي دا ډایرکټ یوزر ته وړي ٹھیک شو او دا به پروګرام نه بندي دا به ام یوړي او دا ول پروګرامونه بندي هغه نه پس وځي یوزر ته ٹھیک شو ها دلته چې زمونږ دلته کوم بٹن ضرورت وي هغه بٹن مونږه د دې ځای نه سکوري شو بای ډیفالت کې خو دې شو کلیر به کنه مشکل هو کې نشته کنه سمپل زه تم چې دلته موږ سره شٹ ډاون پکار دا اپلای دلته به سره شي شٹ ډاون لکه دا په ډیفالت حالت کې بیا راځي کلیر وای دا د کسٹمایز نمخ کې راځو پرایویسی وای پرایویسی دا د سره لپاره استعمالېږي ګوره ریسنټلی اوپن پروګرام دا د دې پراپرټیز دی دا ښکاري تاسو ته کنه
This is called openly recently program. ठीक शो open recently open program या open recent program यो खबर आता ठीक शो दलता तासु गोरे दलता मुंग सर दा लिस्ट शो कीगी د دې لیست مطلب دا دی یا د دې د موږ چې کوم پروګرامونه لکه هر یو یوزر ته پته لګي یا یو کس راشي کمپیوټر خلاص کی نو دلته د لیست هغه ته پته لګي چې د پدې پروګرام کې کار کړي پدې کې کار کړي پدې کې کار کړي پته وته لګي کنه لګي کنه ټیک شو اوس زمیم چې د لیست موږ سره نه جوړيږي سری موږ سره د لیست دلته نه جوړيږي لکه کله چې زه یو پروګرام خلاص کما نو زموږ سره د لیست جوړيږي کنه جوړيږي زه تم چې دا دینه جوړيږي نو سو سٹور اینڈ ډسپلی ریسنټلی پروګرام ان د سٹارټ مینیو کچره موږ دا انچه کو ساتو دینه پاس اپلای کما نو اوس به موږ سره د لیست سوي نه جوړيږي روان دي صحیح دی ها دا وګوره موږ سره به لیست سوي نه جوړيږي نو دا زموږ د سٹارټ مینیو سړي پراپرټیز دي خواص دي ګوره تخکاری تاسو کنه ټیک شو یاد به او کچره موږ دا چیک وساتو اپلای نو بیا به زموږ لیست کیږي جوړيږي با اوس موږ زموږ پروګرامونه مثلا شم آل پروګرام تا یو څو چې کوم پروګرام تاسو په کار وي لکه مثلا زرا شمه زه ته چیرې ورډ پروګرام را خلاص ورډ پروګرام می خلاص کو تاسو ګورئ دلته به لیست راغلي دی کنه راغلي ټیک شو مثلا ایکسل پروګرام میں پکار دے ایکسل وګوره دلته به اوس دا لیست سکیږي جوړیږي یاد به کنه ان شاء الله مشکل هو به نشته اورل ډرا اوه سوري बस कैंसिल है ठीक है हाँ इंशाल्लाह क्लियर होई सही है ना ګوره دا زموږ د لیست کیږي جوړیږي ها یو دا چیک دی او یو بل چیک دی سٹور اینڈ ډسپلی ریسنټلی اوپن آیټم ان د سٹارټ مینیو اینڈ د ټاسک بار دا سکار کې کچېری دا ان چیک وی نو بظاهر خبره چې موږ د لیست باندې جوړیږي او دا سکار کې لکه بعد او اکثر موږ یو پروګرام خلاص کړي لکه مثلا دا ورډ پروګرام خلاص کړی دی ٹھیک شو خو کچېری تاسو ګوري په دې پروګرام کې چې کوم فایلونه خلاص کړي نو هغه موږ سره ښکاری د تخکاری تاسو کنه ٹھیک شو لکه زرا شمه कंप्यूटर दा डेफिनेशन में स्टार्ट ओपन कर देना पास में खलास कर تاسو دلته وګورئ ګوره دا کمپیوټر را لکرانه لري ٹھیک شو نو ګوره کوم پروګرامونه چې لکه په دې پروګرام کې چې کوم نور فایلونه من خلاص کړي یا کوم ډاکومېنټ من خلاص کړي دي نو دا هغه مو سره دلته لیست جوړیږي دا سیده کنه دا کاری تاسو ته کنه ګوره سره نه مبل یو ډیفینیشن اف وینډوز 7 دا مې خلاص کو دینه پاسو کما کلوز اوس تاسو دلته وګورئ ها زور ته هم چې پروګرام دې مو سره ښکاری پروګرام دې مو سره شو کیږي خو اوس مثلا یو کس وګوري چې رد په دې پروګرام کې په اخیری ځل په کوم فایل کې کار کړي نو به ډایرکټ مونږ ته پته لګي ریسنټ خو پیژنې کنه زه ته هم چیرې بس هغه ته پته ولګي چې اخیری ځل په دې پروګرام کې کار کړي زه ته هم چیرې پروګرام دی وی ما سره دې پروګرام موجود وي دا وګورئ تاسو دا ښکاری تاسو ته لیست کنه خو زه وایم چې یاره زما چې کوم دا لیست دا دی نه نو سمپل راځم دا انچیک اپلای اوس به موږ سره پروګرام موجود وي حکم هغه لیست یا مثلا هغه ریسنټ پروګرام دی هغه تاسو سره نشو کیږي لک ټاپ دی ها لک شانتیا سي لک لګره ان شاء الله دا اوکے ټرای وکړه آسان دی سمپل دا چیک اپلای دینه پس بس کیږي بیا راځي با ٹھیک شو کنه لکه ته یو پروګرام خلاص کړي بیا به تاسو سره هغه لیست کیږي جوړیږي ان شاء الله کلیر وي مشکل ونه نشته خبر راځو ستا کسٹمائز تا سمپل کسٹمائز باندې کلیک دا وګوره دا زموږ د سٹارټ مینیو سره کسٹمائزیشن کوي کسٹمائزیشن مطلب دا دی this is called control panel دا په دې باندې زیاتره انحصار کوي څه باندې دې باندې انحصار کوي لکه تاسو ګوري موږ سره ډاکومېنټ دی پکچر دی میوزیک دی بای ډیفالت چې کوم دی عادي حالت کې موږ سره دې حالت کې دا شو کیږي راځو سمپل تاسو ګوري پہله موږ سره دی कंप्यूटर تاسو ته ګورئ د طریقې ډسپلی از ا لینک ډسپلی از ا مینیو او ډونټ ډسپلی دیس آیټم لکه په دې سٹارټ مینیو دا کوم کنټرول کالم چې کوم دی کنټرول پینل کالم په دې کې موږ سره دا کمپیوټر ښکاری کنه ښکاری زور ته هم چې نه ډونټ ډسپلی دیس آیټم دا کمپیوټر چې کوم دی دا ما سره مخایا اوکے اپلای دینه پس تاسو راشي وګورئ اوس تاسو دلته کمپیوټر تاسو سره ښکاری نه ښکاری لکه بعد او کله اکثر دلته یو پروګرام چې کوم دی یا یو کمانډ تاسو سره نخ کاری یا مثلا نبی نو تاسو کولی شئ چې دسه کسٹمایز نه راوړئ یاد به کنه
ضرورت هم چې ډسپلی از ا مینیو سمپل دی باندې کلیک ٹھیک شو اوس وګوره زه ته چې وی خای خو د مینیو په شکل کې اوکې کما اوس په دې سره مینیو فارم راغلی تاسو دې ته وګورئ په دې چې زه کلیک کوم نو په دې کې چې دننه سوي ما سره خلاصې کنه دا سیده کنه دا ٹھیک شو او دې ته تاسو وګورئ دا د مینیو شکل کې راغلی دی مینیو په دې کې چې دننه لاکا مینیو خو پیژنې کنه هغه فایل مینیو ایډیټ مینیو نو په دې کې چې دننه سم موجود وي هغه موږ سره څه کوي لکه اوس په کې سی ډرایو دی ډي ډرایو په کمپیوټر کې چې دننه سوي هغه موږ سره شو کوي کلیر زه ته چې نه دا سم نه دی خو ډسپلی is a link the link په شکل کې کله چې بیزه کلیک کوم نو ډایرکټ ما سره سو کا اوپن کا اوکے اپلای دا وګورئ اوس چې په ځکه کلیک کوم نو چې بلی کې څه موجود وي هغه موږ سره سکی خلاصي کلیر وای کنه ډونټ ډسپلی یو باندې ګوره زه ته صرف یو یا دوه د تپکې کوم بس نور به تاسو دا ډیر زیات دي ته ګوره دا اما یو کار کوي تاسو ګوره کنه دا به ان شاء الله کلیر وي ډسپلی از ا لینک چې کله کلیک کوم بیا دی اوپن کیږي او ډسپلی از ا مینیو چې کله مونږ راشو د مینیو شکل کې مونږ سره خلاصيږي او ډونټ ډسپلی زه ته چې ما سره پدې سٹارټ مینیو کې چې کوم کنټرول پینل کالم دی پدې را سره مشو کوا کلیر وای کنه ان شاء الله دا د نتورک د لپاره استعماليږي بل مو سره د کنټرول پینل دا مو سره ښکاری کنه کنټرول پینل همدغه طریقه دا زه ته چې کنټرول پینل څنګه پکار دی ډسپلی از ا مینیو پکار دی اوکے اوکے دا وګوره په کنټرول پینل کې چې څه وي هغه موږ سره ټول شو کوي ګوره دا وګوره کنټرول پینل کې چې څومره کمانډز دي نو ټول موږ سره غلې شو کوي کنه شو کوي یو کس وی چې کنټرول پینل ته نه زما زه ډایرکټ د دې نه دا کوم کار کوم نو هغه شان بیا موږ کولې شو ان شاء الله کلیر وي یاد به کنه لگا یو یاد کې نور ورته آسان وي زه ته چې ډونټ ډسپلی می خایا دا کنټرول پینل دا وګوره کنټرول پینل بتاو سره اوس پلیس کې ناراضي کلیر display is a link clear apply دینه پس راځو default program دلته تاسو ګورئ موږ سره help دی ډیوایس دی لکه موږ سره دلته یو پروګرام دی یا یو کمانډ دی چې هغه دی شي default program ٹھیک شو هغه باندې بیا وروسته کار کوو اوس دلته موږ سره نه ښکاری زه ته چې هغه پروګرام ما سره او خایا راي والا سمپل دی باندې کلیک اوکے دا وګورئ اپلای نو ډایرکټ به هغه ډیفالت پروګرام وګورئ ښکاری تاسو ته ټیک شو لیست براشي هغه پروګرام به تاسو سره دلته شي راشي اوس تاسو ګورئ دلته رن په نوم باندې یو کمانډ وی چې تاسو لیدلې وي اوس هغه دلته رنشته نو زه غواړم چې هغه هم سره دلته نه وي راځو کسٹمایز تا او دلته تاسو ګورئ رن به چرته لیکلې وي دا وګورئ ښکاری تاسو رن کمانډ سمپل دی باندې کلیک اوکے اپلای نو تاسو ته به دا رن کمانډ شي دلته راښکار شي کلیر وای کنه ان شاء الله دا یو پکې یاد کې به رن او سرچ تر منځ فرق سو بیا درته وایم ټیک شو دا ټیم سره وایو هر یو په خپل ټیم باندې راځي ټیک شو لکشن معمولی فرق لري دا وګورئ چې کوم پکې لکه مثلا ضرورت وګوره پکچر ته وګورئ ته چې پدې کې دا پکچر چې کوم دی دا مخای بس ما کوي خبره ده ها دا وګورئ ان شاء الله کلیر وای ټیک شو ها بل راځو start menu size تا number of recent program to display پدا درته وایم بس دا وایو بس ده ها ټیک شو لکه دلته تاسو غوړو کوي دلته موږ سره سو پروګرامونه دلته بای ډیفالت چې کوم دی زمونږ لس پروګرامونه راځيږي بای ډیفالت زمونږ سو پروګرامونه لس پروګرامونه لکه مثلا زه ته چې ما سره پاور پوینټ هم خلاص کا ګوره د پاور پوینټ پروګرام هم لیست جوړیږي دا لیستونه جوړیږي دا شان ټیک شو دا تقریبا زمونږ نوٹ پیډ پروګرام هم په کار دی دا مې خلاص کو ګوره نوٹ پیډ پروګرام هم دلته راغلی ټیک شو یو 2 3 سلور 15 شپږ را لګنه تقریبا سلور پکې نورم راځيږي لکه بای ډیفالت پدې کې سو پروګرامونه راځي لس یو کس وی چې نه پدې کې لس پروګرامونه ما سره نه دی پکار رائټ کلیک پراپرټیز سٹارټ مینو کسٹمایز او دلته تاسو وایو زه دم چې نمبر اف ریسنت پروګرام ټو ډسپلی څومره پکار دي مو سره لس نه زه دم چې ما سره بس دوه پروګرامونه پکار صرف دوه د ما سره شو کوي نور نه شو کوي اوکے اپلای تاسو ګورئ اوس به تاسو سره دلته صرف دوه پروګرامونه ښکاری نور به دلته نه ښکاری زه ته چې نه دوه درې پروګرام درې پکار دي اوکے اوس به تاسو سره دلته بیا سوي درې پروګرامونه شو ان شاء الله کلیر وي یاد به کنه بای ډیفالت سوي مونږ سره بای ډیفالت مونږ سره لس وي اوس تاسو خو هغه چې تاسو سو ضرورت ده ان شاء الله کلیر وي یاد وي مشکل خو نه ده کنه اوکے جی بل مونږ سره پکې دي نمبر ضروری نه دی خو بهر حال یو نظر نه بتی شي شو نمبر اف ریسنت آیټم ټو ډسپلی ان د جمپ لیست جمپ لیست ته ویل شي کله چې مثلا دې ځکه زموږ هغه پروګرامونه راغلي لکه مثلا زرا شمه
یو منټ اوکے دام زه ختم کړم زرا نه مې یو څو پروګرامونه مې خلاص کړو ته ګورې ورډ پروګرام ته رالم نوټس ته داش ټیک شو دا مې خلاص کړو خبر برحال داسې څو پروګرامونه خلاص کړم وګورئ تاسو ټیک شو زه راځم سټارټ ته دلته وګورئ تاسو 1 2 3 4 5 تقریبا ما 15 فایلونه اوپن کړي داسې نه کنه ټیک شو په ورډ پروګرام کې ما 15 فایلونه نو دې اصل کې ویل شي سر جمپ لیست دې تاسو ویل شي جمپ لیست نو آیا اوس دلته هو مو وایو چې 4 یا 3 یا لس پکار دي نو دې کې تاسو وایي چې آیا تاسو را 100 پکار دي 100 فایل تاسو دې کې خلاصول غواړئ سمپل رائټ کلیک زه ته چې دې کې ما سره سٹارټ مینو کسٹمائز او دلته زه ته چې نه بس ما سره صرف او صرف 2 فایل خایا نور مخایا اپلای تاسو ګورئ تاسو یو 2 یاد به کړئ ان شاء الله مشکل خو نه دي کنه دې باندې لیک ټرای وکړئ ها اوکے جی بس تاسو ضرورت ته چې سو په کار وی بای ډیفالت داسي وي او listen use default setting څه کار کوي لکه تاسو ګورئ ما دلته مختلف چینجز کړی دي اوس تاسو ګورئ داسې چینجز مې کړی دي زه په ځای مې داسې چینجز کړی دي ټیک شو اوس ما ته پته نه لګي چې کوم عادي حالت د دې کم دی سمپل یوز ډیفالت چې څنګه په دې باندې کلیک کما تاسو ګورئ دا ګوره واپس ګوره دا مې دې کې کړه دا مې دې ته راوړې دي یا دې ته دا مې دې سکړې دي مختلف سیټینګ هم کړې چې څنګه په دې باندې کلیک کم تاسو دې ته ګورئ دا واپس عادي حالت راشي دې پس اوکے اپلای او اوکے زمونږه سیټینګ بس شي خپل ان شاء الله کلیئر دی اوکے جی ان شاء الله سبا په رن باندې کار کو سبا باندې کار کو رن باندې کار کو صحیح ده ها بس بندو ما دا وګورئ تاسو